ناظرین موږ سره د جماعت اسلامي یو ډېر زبردست امیدوار تحصیل متری افتخار احمد صاحب ولاړ دی د دې حلقې نه د هغې سره تاسو ملاقات کوو د هغې مکمل چې دی د هغې خیالات او د هغې چې کوم سوچ دی د هغې ویژن هغه تاسو مخې ته وړو. افتخار احمد صاحب د تعارف محتاج نه دی د هغې چې کوم دلته کې د خپل علاقې دپاره هغه خو هر سړی کوي خو تر ترکی پورې افغانستان پورې چې دی د دې خدمات هغه سلسله د شروع نه روانه وه او تر اوسه پورې جاري ده. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څه صورتحال دی چې کمپین وغیره ستاسو جاري دی او څه امید دی ستاسو د مترۍ تحصیل د الیکشن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه ستاسو ډېره ډېره. مترۍ تحصیل الیکشن خو زموږ دپاره یو ټیسټ کیس و او مخکې کال چې کوم شوی هغه الیکشن کې زموږ یو تجربه وشوه څه مسټیک موږ نه شوي څه کوتاهۍ شوي کمزورۍ شوي نو موږ ډېر زیات کوشش وکړو چې هغه موږ ځان نه لرې کړل او دې ځل هم په هغه څیزونو فوکس دی چې کومه مسله موږ سره شوې وه او د ټول نه غټه فایده دا ده چې دې وخت کې د تیر الیکشن نه بعد مستقل په دې فیلډ کې زه موجود یم او نوجوان سره ماشومانو سره پلانټیشن کار کې اویرنس کې انوایرمنٹ دپاره کار کوو نو هغې کې موږ سره نوجوان ډېر زیات ملو شو راله زموږ ویژن سره ملګري شو زموږ پروګرام سره ملګري شو نو دې الیکشن کې لږ غوندې موږ ته دا فایده وشوه چې ډېر نوجوان موږ له خپله منډې وایي او الیکشن کمپین هم کوي سټرګل هم کوي کوشش هم کوي او دا خواهش دی چې انشاءالله د علاقې د وطن دپاره داسې سړی راشي مخې ته چې هغې سره پلان اول نه موجود وي فرام د فرست ډے نه موږ انشاءالله کار به کوو چې حلف والو انشاءالله زموږ قسمت کې الله لیکلي نو فرست ډے نه به انشاءالله د مترۍ تحصیل د تقدیر به انشاءالله د بدلولو کوشش کوو او هغه یو ماډل تحصیل به انشاءالله جوړو. نو زه سلام پیش کوم دې نوجوان ته چې دې موږ سره دې وخت کې شانه به شانه ولاړ دي او د مختلف ځایونو خفه شوي دي او هغې ته هغه اپرچونټي هلته میلاو نه شوه نو چې موږ سره نن دې وخت کې ملګري شوي دي انشاءالله زموږ ډېر سټرانګ او مضبوط پوزیشن دی او د دې وجه صرف دا ده چې نوجوان موږ سره انشاءالله په دې ویژن کې شریک شوي دي. صحیح دی چې کمپین تاسو کوئ ماشاءالله ویلکمینګ خو ډېر زبردست کېږي لګیا دی خوش آمدید تاسو ډېر زبردست کېږي څه پرسنټیج ورکوئ تاسو د خپل پارټۍ دپاره په الیکشن کې؟ بس جی هر یو پارټي به وایي چې خامخا موږ ویننګ پوزیشن کې یو پرسنټیج که نه وایو خو کم از کم تاسو خپله مو کتله موږ دا ونه لرو مونږ یو کوشش کړی دی یو خدمت هم کړی دی او خدمت هم دې لپاره نه کې په قوم احسان نه کوو دا زموږ ډیوټي ده مونږ له الله څه راکړي دي او به دې قوم سره نیمو دې بچي سره به نیمه انشاءالله. نو زموږ چې کوم هغه کمپین سلسله روانه ده او پرسنټیج دی نو انشاءالله ډېر بیسټ پوزیشن روان دی ځکه چې د تیر ځل په مقابله کې مونږ ته داسې علاقې چې هغه مونږ ټچ کړی هم نه وي هغې خپلو خلکو مونږ سره رابطې وکړې اول ته انشاءالله د وین مونږ ته ویلي دي چې کوم ځای کې مونږ 30 او 40 ووټ اخیستی وو لکه دا بیلا برآمد خیل او مامو خټکي او ډېر سایډونو علاقې وي چې هلته زمونږ ډېر انټري ډېره کمه وه هغې کې مونږ کم از کم هر کلي کې جلسه وکړه هغې کې مونږ هر کلي کې کارنر میټینګز وکړل او هغې ډېر فل سپورټ راکړه نو زمونږ د علاقې خو انشاءالله او مکسې سپورټ دی هغې نه زیات شو ډیر زیات شوی دی لږ نه ډیر زیات شوی دی نو زموږ پرسنټیج خو انشاءالله موږ ګورو چې موږ ته ډبل شوی دی انشاءالله. صحیح ده. پالیټکس کوم طرف ته روان دی جی عمومي طور سره که تاسو وګورئ د دې باره کې ستاسو خیال دی؟ پالیټکس خو بزنس ترنه جوړ شوی دی پالیټکس خو هغه ورځ ما نه ټي وي والا تپوس وکړو چې میثاق جمهوریت شو او کوس میثاق معیشت وشي نو مایل میثاق معیشت خو هغه خلک کوي چې ای باندې قوم اعتماد کوي ویلنګ هغه اون کوي لکه ترکی باندې چې شوی دی د هغه لیډر باندې که کله اعتماد وشو زموږ معیشت په پاورز بحال شوي زموږ ټول سیستم په پاورز بحال شوي چې صرف زموږ خلک په زموږ په لیډر اعتماد وکړي په بینک اعتماد وکړي چې په لیډر اعتماد وکړي نو لیډر به اداري به مضبوطی شي نو چې اداري کمزوري وي نو قوم په هغه ادارو اعتماد نه کوي دې وخت کې خلکو کورونو کې ډالر یې خلي دي سونی خلي دي بینک یې نیږ دي چې صرف دام کنورټ شي نور موږ له لون ضرورت نشته نو که کم از کم دی چې دا بینکس چې دی دا ګارنټي چې دا زموږ موټروي غاڼه کو زموږ چې دا
پورټ سي رهن کل مونګیج کل دا ټول سيزونه مونګیج کل نور ملکونو سره نو کله زموږ ملک کې د بانک سره کړي وي نو خلکو به اعتماد کړي چې به بانک زما ګارانټي ده نو هغه ګارانټي د وجه نه به خلک په هغه ورځ ودین ویکس به خلک ډالر جمع کی واپس بانکونو ته او زموږ ډالر به ان شاء الله ډراپ شي او دا ماډل موجود دی په ترکی کې په یو ځای بل ځای کې خلکو کړي دي خو زما خپل ځای خیال دار چې دا پالیټکس دا چې کوم خلک پالیټیشن دي چې کوم های لیول خلک دي دا چې په مونږه حکمرانی کې او مونږه یې غرمال کړیو هغه نه غواړي چې دا قوم لکه د اورو او د بجلی او د ترانسفارمر نوزي دي چې د کنه د ملک ډیولپ کول نه غواړي ځکه چې موږ سره ډیر غټ سکل دی دا نوجوانانو ګورم دا څونه تکړه دی په یورپ کې کار کوي په دوبۍ کې کار کوي په سعودي کې کار کوي دلته نشي کولای پاسبل ده خو مسله څه ده حکمران چې دی غواړي نه چې دا خلک د غلامۍ نوزي نو دا یو ایزی انسر دی آخري سوال جی تاسو لکه پدی کرنٹ سچویشن کې کومګه ګورو تحصیل متر چې د 47 نه دی غاړه ډیر په محرومیانو کې پرته ده صدا سي وادي خو بني چې هغه په 5 سال کې تاسو پوره نکړې شي پدی چې ډیر زیات محرومیان دي تحصیل متر هغه نه ختمېدونکې محرومیان دي نو صدا سي وادي خو بس تاسو نه یو ویژن تاسو سده جی څه وعده کوي تاسو خپل د تحصیل متر عوام سره پوری جی تحصیل ماترا خو ځکه پسماندار چې دلته سیاست شوی د خدمت نه لري شوی او سپیشلی په انسانیت نه لري شوی کله چې انسانیت باندې خدمت شروع شي او داغه ویژن سره تر روان شي انسان تر اوچت کې هغه فینانشلی مضبوط کې هغه ایجوکیشن کې ته مضبوط کې نو دا تحصیل ماترا دا چې کوم مسایل دي دا په خپل حل شي آی وجه دار چې موږ په انسانیت کار نه کوو ترانسفارمر بجلی وړو دا زموږ سیاست ته نو د دې محرومیان به ان شاء الله ختميږي ځکه دا پاسبل ده موږ بغیر حکومت لګیا د کار کوو په لکونو پلانټیشن کو بلا کارونه مکل مختلف زینو کې چې کله زموږ ایکسس وسی سکول ته کالج ته یونیورسيټي ته اول ته موږ دنه زو موږ ته پته لګي چې بدلته ایشوز سدي هغه ایشوز به وسره حل کوو د دې علاقې کې ماشوم ته کم 2 نمبر سيزونه ملاويږي پاپړ دی یا غن بلا دا به ختمو دست دی علاقې کې ډیر زیات ماربل دست دی لپاره تنظیمات کو پولوشن ډیر زیات ته ډیر زیات زموږ انوایرنمنت چې دی پولوټ شوی دی نو دې سره سره ډیر سيزونه دي چې باغی کې ماډل ان شاء الله تاسو به وګورئ چې تاسو په یو کم سيټي نه نوځي واړه سيټي ماترا پیربالا چغرمټه مومن باړه دا به تاسو ګورئ چې دا ماډل کیږي دې کې به تاسو ته فرق محسوسيږي دا چې دا زموږ کم د عام روټین کې کم کیبن لګیدلی دا به ان شاء الله ماډرن کوو د خلکو ته روزګار هم ورکو اتوار بازار هم جوړو ایکسس هم خلکو ته ورکو فروټ منډي هم جوړو سبزي منډي هم جوړو چې د خلکو ته په خپل کور کې روزګار ملو شي مونږ به ان شاء الله دا ویژن لرو چې مونږ باندې د علاقې ته روزګار وړو د دې علاقې خلک په پېښور ته کم زی رو به ان شاء الله دا دلته شفت کیږي چې د علاقې د بزنس راشي کاروبار راشي او یو گرینری راشي زموږ د اګریکلچر باندې ډېر غټ فوکس دی چې موږ د خپل چې کوم زموږ دی وخت پروډکشن دی دا موږ ډبل کو نو اتوماتیکلی به بزنس راشي ان شاء الله دا ماډل جوړیږي تاسو به وګورئ ان شاء الله ثانک یو سر ډېر مهرباني